درې ګلان پرون غوړېدلي، دا یې هم انځور دی. 1 2 3 او شپږ نور نن وغوړېدل. 1 2 3 4 5 شپږ. نو ټول غوړېدلي ګلان څو دي؟ ښه نو 3 پرون او شپږ هم نن. نو باید پرونی 3 د نن شپږو سره یو ځای کړو. نو 3 جمع شپږ څو کیږي؟ ښه نو ویلی سو چې 3 جمع شپږ یو شان دي له شپږ جمع 3 سره چې پایله یې 9 کیږي. نو 1 جمع شپږ مساوي دی په 7، 2 جمع شپږ مساوي په 8 او 3 جمع شپږ هم 9 کیږي. په دې باید پوه سئ چې 3 جمع شپږ او شپږ جمع 3 دواړه مساوي په 9 کیږي. اوس راځئ چې وشمېرو. 1 2 3 4 5 شپږ 7 8 9. اوس په دې بل سوال ته راسو. دلته 2 نهنګان ول، 1 2 او 3 نور هم راغلل. 1 2 3. نو ټول څو نهنګان سول؟ ښه، دا 2 دانې خو پخواني دي. جمع دا نور 3 چې وروسته راغلل. نو 2 نهنګان جمع 3 نهنګان. اوس نو 2 جمع 3 څو کیږي؟ 3 جمع 2 مساوي کیږي له 5 سره. نو 3 جمع 2 5 کیږي. راځئ وشمېرو. 1 2 3 4 5. ښه، یو بل سوال به هم حل کړو. یوه نولي اووه د زړې دانې وخوړلې، دا هم 1 2 3 4 5 شپږ 7. خو وروسته یې یوه بله دانه هم وخوړله. نو وایاست چې نولي ټولې څو دانې خوړلي؟ ښه نو 7 دانې یې پیل کې وخوړلې او یوه بله یې هم وروسته. نو 7 جمع 1 مساوي کیږي له 8 سره. دا هم 1 2 3 4 5 شپږ 7 او 8. نو ځواب هم سم دی.